د سویډن دولت او د ډیموکراټانو حزب دا غوښتنه کړې که چیرې کوم شخص غواړي د سویډن پاسپورت واخلي باید هغه 100,000 کرون په میاشت کې عاید ولري. که چیرې یو کور کې ښځه او میړه ژوند کوي دواړه باید 100,000 کرون عاید ولري. هر یو چې عاید ونه لري هغه نشي کولی او دغه قانون دوی وړاندیز کړی چې د راتلونکي کال د دوبي څخه دا د تطبیق وړ به چې په دې سره به د سویډن پاسپورت اخیستل ډیر زیات ستونزمن شي او دا په اروپا کې تر ټولو مشکل ترین قانون وي. نو په مجموع کې دا په دې معنی که د دې څخه وروسته څوک غواړي سویډن پاسپورت ترلاسه کړي باید 8 کاله ژوند وکړي سویډن کې او د دې ترڅنګ باید کار ولري او د کار ترڅنګ د هغه عاید باید 100,000 کرون څخه کم نه وي چې دا به د ټول اروپا څخه مطمئنا هغه مشکل ترین او سخت ترین قانون دی چې دوی غواړي دا وضع شي. ټولو ته زه د زړه صبر غواړم، هیلهمند یم چې دا قانون پاس نشي او دا قانون قبول نشي. دې سره به هیڅوک ونشي کولی چې د سویډن پاسپورت په ډیر اسانۍ ترلاسه کړي.